څومره خپلوان په خپلو لاسونو باندې موږ قبر ته کوز کړي څومره خواږه انسانان موږ قبر ته کوز کړي څومره نږدې خپلوان الله اکبر هغه موږ قبر ته کوز کړي چا به خپل مور قبر ته کوز کړي زړه وخت کوز کړي او چا پلار کوز کړي قبر او چا خپل خزه د ژوند همیشه ملګري هغه راغستې د قبر ته کوز کړي ناشنا وخت په شابه زموږ خپلوانو موږ یو روز کوزي خبره دا موږ چې راځي قبر له توره مخکې دې ټول کې یو سخت راځي چې هغې ته څه ویل کېږي زنکدن سکرات الموت روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ د زنکدن دومره سخت دی لکه یو سړی چې 300 ګزاره په توره باندې وایي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي فلولا اذا بلغت الحلقوم او کله چې دا ساره ورسي مریت وانتم حينئذ تنظرون او پټین کو تاسو ټول ګورئ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون او موږ د خنیج دی والله خو تاسو نه یا غم ملائک کم چې ما درلګلی د دې کسله د ساغستو د پاره په بل ځکه الله سبحانه وتعالى وی وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد دا ورته ته تختیری او کله چې دا سخت په انسان باندې راشي ناشنا کیفیت دا غن ناشنا حال او په دې ځکه کې د خلکو اقسام دي بعض هغه دي چې اخره خاتمه په ایمان سره شي او بعض هغه دي چې والعياذ بالله اخره خاتمه په فسق او فجور باندې شي دي سي کسان چې د مرګ په اخري د ژوند په اخري سلګو کې هغه دوی مال سیګریټ راوړي د مرګ په اخرنۍ سلګو کې هغه دمو سندره یادي د مرګ په اخرنۍ سلګو کې د ژوند په اخرنۍ سلګو کې هغه پټه او جیداد او پلانې او علانه او بازاري چې رب العالمین یادي ماته عمرګری دا خبره کوله پاکستان کې هغه چې کله زما والده وفات کړه او زه سره سرته ناشم د دوه خبرې ما ناشنا وې یو هغه ته ما وی چې په الله باندې خو ګمان ساته او یو مهربان رب طرف روانه ان شاء الله هغه پتا باندې رحم کوي هغه به تانیزه کوي خو ګمان ساته په دې وخت چې تکم ګمان ساتي الله به سلام شان کوي وی ما دې وی زوی د دی ولای یو دا ټکی دغه دی ولای دی ملائک چې په خپل سترګې ما غیرته ولای دوی اخیرنی خبره د دنیا نه چې راغی شوی هغه ده وکړي چې مړ کېده وي موت وي جمهور کلمه وایا لا اله الا الله تلقين ورکو وما توي چې سلام قولا من رب رحيم سلامتی دی دا وینا د مهربان بادشاہ د طرفنا الله سبحانه په قران کې وي كلا اذا بلغت التراق او کله چې راورسي روح کوم ځای مرید وقيل من راق او په دغه ټیم کې به د چغې خلک راوړي څوک دمګر راوړي دم په واچي څوک ډاکټر راوړي چیږي او څوک پلان هسپتال ته وي څوک امبولانس راوړي څوک سوي رب العالمین سوي وظن انه الفراق الله اذا خلق بدي خبر بالخدي ودنه تبوسك هذا پته جدای وخت دا داخله کې سړي هغه د ګوري کې تاسو لري د مړې ځن کده تاسو لري د مړې سیمړې سترګې تاوي را تاوي یو د ګوري بد ګوري نه چې څنګه ته وي چې وخت ختم دی اساسا مستری کا وظن انه الفراق الله يسوي والتفت الساق بالساق الله پندای سره جفتش سبحان الله زار شم الله دې خبرونه والتفت الساق بالساق د ډیری سخت نه پندای سره لګي او ما خپل خوږ مرګره او ځړته نږدې مرګره چې کله وفات شو مالم بو نو داغه پندای د یو پندای د بل سره سم مضبوطه و زه مو یو بل مرګره د موږ په زور داغه پندای جدا کړ نو د ریخ په د ګټي په د بل خپل د ډوګي کې دنه تللی و دا په خپل سترګې نو به زور چې خپل د بل راکته کله چې خپل موږ جدا کړ نو د دې ریخ په د ګټي د کوم چې راوتی دا د بل خپل د ډوګي کې ورننه وتی و رب د عزت په ټیم کې دي د مری تراغه چې په دغه څومره سخت تیر شي چې د اډو کې په دې بل اډو کې ورننه وسته والتفت الساق بالساق او پندای سره لګي او یوم ایدا سبحان الله د کفن چې د دین پندای د کفن د دین سری او پندای می د دې
کفن دا آخرنی ایسا چکاو دا پندی دی دا آخرنی ایسا پندی دا لگی دا انسان دا پندی سرا ویتڑی نپاس بی کپڑا روالو قصہ و رحد والتفت الساق بالساق پندی دا پندی سرا ولگی یا اللہ ولی الى ربک یومئذن المساق اللہ اقبل رب تا پا سفر بانی وتعزک پندی دا پندی سرا ولگی دا سفر دا غوطا بانی مرسی اللہ اکبر زمانہ پندی ہوں دی بسر جفتی و سر ہوں جفتی سدور دا پتنیشی جی کل بکی او دا پتنیشی جی بکم حال بکی او دا پتنیشی جی باغتن کی امون پس سبانی مصروف و سبکو سبنکو دوش پی زن سر یادی ساتا پا ذہن کی یوش پا چی تیدری بچو سر تیرے ملگرو سر تیرے استم خوشحالے او پیسی کتا پیسی بر دنیا میں دمرو گوٹر دمرو رپاتی شو کلی تبا پلانی ورزم پلانی تاریخ زم پلانی زکی نزمکا واغستا واغمن بکور جوڑو وادمی سباز و پروگرام بل سبازی دا یوش پدا دوی مشپا دمرو بمنس کی غلی بپروتی ظاہری بغلی اللہ عالم چی بقبر کی بدن نسی دا باغتیم بیا پتہ لگی سبحان اللہ دی خبری تما سوچ کرے تازو مطلب سوچ کرے انشاءاللہ دا دنیا دوم رزر ختمی گی دوم رزر یو اعلان وہ بلا کوئی حجوات کے اعلان کے کر اللہ وہ بقبلانے امر دی یو اعلان نا دا مرگ دا قبر پوری چکم سفر دے ادھا گینٹی نم کمی الگا خبر برواچو مرگی روڑا پلانے روڑا سرے پر روڑا الگا دیسے دغشان وینزا وچتی کا دیخوئے کا اخوئے کا قیسہ خاتمہ صبر و توکی دا ملکو صبر تزورت نشی کوزوئے قبر صبر و توکی دا عالمو نیک سڑیو بیانینا ویکول دینی بیانو پرید کوزوئے قبر صبر و توکا مجاہد دے قبر تے کوزوا صبر و توکا مالدار ہے قبر تے کوزکا صبر و توکا وانا والا بچی میں ہی جاری قبر تے کوزکا صبر و توکا خزم ہی جاری قبر تے کوزکا صبر و توکا بوڑی مورو تا دروازے کے ولا لگا چی جنازے رواتر سترگو نوخ کے روانی زمازوی چلتا وڑی صبر و توکا دیتا لکی دا قبر تے کوزوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلم مڑے وشی اسرعو بالجنازہ دا جنازہ زر ضروری سبحان اللہ چی قبر لگیسی یعنی دی خور و چولو کی نبیل چی دی ضرورت شتی نکشی دی ضرورت شتی دی موتو کی دی چونگونو سرا دا قبر دل پر یسو ملتا کی لکی ناشنا خبر چی ما دوستا کم کولا غدا دا دنیا دوم رزر ختمی چی تسنگ مرشوی کرا دا نون دا کم سوکنا ہے دیدم چی دا سوچ کرے مرشو ملے کم ذکرے جی ملے مو ہے پلانے سیب ہوا ہے سیب میں بلرکو ملے کم ذکرے اگر ملے بسیتی امرو باسی دیسی مو ہے محترم سڑے و مشر سڑے و سپین گیرے آخو آشو ملے رو باسی ہوئی دا ملے قبر تو پوچھ کے کن دا ملے دا دن زینہ روان ملے دا دیزی نکن ملے دیزی نون خود آئے کنا ویار سدی تلی نون تیم لائے تلا بدی سوچ کی چی خزا بھئی و بچی بھئی و جیداد بھئی دا ہر سخت دا نون دا تم سوک نفری دا سر نون منی دام تا تا سوک نفری